قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. تښتېدلی غني د نړۍ یو ناوړه لیست کې دویم ځای خپل کړ. پخوانی ولسمشر اشرف غني د نړۍ په کچه د ولسمشرانو په یو ناوړه لیست کې راغلی او دویم ځای یې خپل کړ. فاسد او تښتېدلی غني چې د واک پر مهال یې هم هیواد کنډې کپړ کړ، هغه مهال هم افغانستان د فاسدو هیوادونو په سرک د نړۍ په کچه راغلی چې اوس خپله غرق شوی. اشرف غني اوس سی آر پی ادارې له لوري د نړۍ په کچه دویم فاسد شخص وټاکل شو. د سازمان شویو جرمونو او فساد په اړه د راپور ورکولو پروژې له لوري د بیلاروس ولسمشر لوکاشینکو لومړی فاسد انسان او محمد اشرف غني د نړۍ دویم فاسد انسانان شو. دوی د 2020 زیږدیز کال نړیوال فاسدین دي چې دا شرم یې هم افغانستان ته پرېښود. د دې سازمان د بیان له مخې ویل شوي اشرف غني یو بې کفایته او فاسد شخص و چې افغانان یې مرګ ته پرېښودل او دی د خپل حکومت د فاسدو چارواکو سره عربي اماراتو ته وتښتېد چې اوس هلته میشت دی. اشرف غني ملي خیانت وکړ او د هیواد د 20 کلنۍ بقا او لاسته راوړنو جنازه یې پر اوږو وایسته. دې ډارن او فاسد مسؤل ډېرې لویې خبرې کوي او کله چې د رښتیاو میدان راغی نو له بکسونو ډالرو سره یو ځای له افغانستانه وتښتېد او اوس په عربي اماراتو کې خپل د عیش او عشرت ژوند لري. غني شاوخوا 7 کاله واکمني وکړه چې په خپله دې واکمنۍ کې نه یوازې چې د فساد په وړاندې مبارزه ونه کړه بلکې دا بده پدیده یې دې هیواد کې نوره هم زیاته کړه. که څه هم هر وخت یې شعار همدا و چې له فساد سره مبارزه کوي، ولې په اصل کې دی پر خپلو ژمنو نه ولاړ او اصل کې خپله هم په فساد کې ښکېل و. کله چې د اشرف غني حکومت سقوط کېده نو د ده د حکومت لوړپوړو چارواکو ټول بانکونه یې لوټ کړي وو. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.